د خبرونو سرټکی د کندوز لپاره د ملي راډیو د نشراتو لوړ واټو دستګاو نصبول. مسؤلین وایي د فرستندي په نصبولو سره به د دې ولایت او ولسوالیو په کچه خپل نشرات ولري. د کندوز امنیه قمندانۍ د تفسیر او ترجمې د دورې پای او په خان آباد ولسوالۍ کې اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستو رسول. د کندوز ملي راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. نن سه شنبه د 1440 سپوږمیز کال د رمضان د میاشتې 28مه د 1402 لمریز کال د وري یا د حمل 29مه چې د 2023 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې له 18 نیټې سره سمون لري. بشپړ خبرونه زه ایمل اقتاشم. د کندوز ملي راډیو ټلویزیون په امریت کې د راډیو د فریکانس لیږدونې دوه دستګاوې چې د چارواکو لخوا د پټۍ په پرې کولو سره له نصب او عیار وروسته د خپرولو لپاره وکارول شوې. د مسؤلینو په وینا دغه دستګاوې هر یو د 2000 واټو په ظرفیت د افغانستان د ملي راډیو د نشرات په برخه کې او د کندوز ملي راډیو لپاره د 1000 واټو په ظرفیت دستګاوې نصب او مونتاژ شوې. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مشرتابه په هلو ځلو د کندوز په ملي راډیو تلویزیون کې دوه د فریکانس د لیږدونې چې هر یوې 2000 او 1000 واټونو ظرفیت لري نصب او د خپرونو د ښه پوښښ لپاره وکارول شوې. د مسؤلینو په وینا د دغو دستګاګانو نصب به د دې ولایت ټولې سیمې تر خپل پوښښ لاندې ونیسي. د کندوز ملي راډیو تلویزیون شپه او ورځ د حکومت لاسته راوړنې تر ولسونو رسولې دي. هغه سیمو ته تللي یو چې 20 کلونه هیڅوک هم نه وتللي. زما همکار ټیم د خپل مسؤلیت په سرته رسولو کې کوشش کوي چې د دغه ملي رسنۍ له لارې ولس ته نور هم خدمت وکړي. په همدې مهال بیا د کندوز ولایت سیمهییز چارواکي په بیلابیلو څانګو کې د ملي راډیو تلویزیون د کارکوونکو هڅې ستایي او له ملي او خپلواکو رسنیو سره د هر اړخیز ملاتړ ترڅنګ د هر ډول همکاریو ډاډ ورکوي. هغه حوادث او وقایع چې زموږ ستاسو په هیواد کې اوس رامنځته کیږي همدغه رسنۍ دي چې هغه زموږ تاسو ته مسؤلینو همدارنګه ته هیوادوالو پورې چې هغه بهر له هیواده وي او په داخل کې د هیواد وي هغه ورته رسي. واقعا کوم پرمختګونه چې دغه اداره لري کومې لاسته راوړنې لري په ټول د یو نیم کال کې تقریبا واقعا د ستایلو وړ دي. موږ ستاینه کوو. د ملي راډیو ټلویزیون د کندوز امریت ډیر خدمتونه کړي دي. د دوی د خدمتو څخه موږ ډیر شکرګزار یو، منندوی یو. واقعا دوی د ولس مشکلات له مسؤلینو سره او له مربوطه ادارو سره په وخت شریک کړي دي. دغه 1000 او 2000 واټه ټرانسمیټرونه د کندوز ملي راډیو تلویزیون په امریت کې په داسې حال کې نصب شوي چې تر دې وړاندې د شریعت غږ راډیو، ملي راډیو او افغانستان راډیو د 300 واټه لیږدونکو څپو په وسیله خپرونې کولې. خو اوس د دې دستګاو په نصبولو سره به د دې سیمهییزې ملي رسنۍ نشرات تر بل هر وخت پیاوړي او زیاتې سیمې به تر خپل پوښښ لاندې راولي. د کندوز په امنیه قمندانۍ کې د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه چې د کورنیو چارو وزارت د لارښوونې په اساس پیل شوې وه پای ته ورسېده. د تفسیر او ترجمې د پای ته رسېدو لپاره ځانګړي مراسم جوړ شوي وو او د چارواکو په ګډون د یو شمېر دولتي ادارو مسؤلینو هم پکې برخه اخیستې وه. زموږ همکار پرې راپور لري. د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ کې د قرآن کریم ترجمې او تفسیر ختم پای ته ورسید. چارواکي وایي د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمې د روژې میاشتې په مناسبت د کورنیو چارو وزارت د لارښوونې په اساس د امنیه قمندانۍ په جومات کې پیل شوی و او د همدې میاشتې په موده کې پای ته ورسید. د دوی په وینا د قرآن عظیم الشان د تفسیر او ترجمې د پای ته رسیدو په موخه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو او د امنیه قمندان مولوي مطیع الله سیف الله په ګډون د یادې قمندانۍ بېلابېلو مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. امنیه قمندان د تفسیر او ترجمې په دې پروګرام کې د ټولو مسؤلینو هڅې وستایلې او له الله تعالی څخه یې هغوی ته د اجر او ثواب غوښتنه وکړه.
د یادونې وړ ده د قرآن عظیم الشان دغه ترجمه چې 40 ورځې یې دوام درلود د امر بالمعروف ریاست لخوا ټاکل شوي استاد شیخ عبدالباري حقانی لخوا ترسره شو. د کندوز کلبات ولسوالۍ د ټولو واحدونو اداري او امنیتي غونډه د کمکی اختر د رسیدو په موخه د دې ولسوالۍ د ولسوال په مشرۍ جوړه شوه. په دې کتنه کې د اختر په ورځو کې د امنیتي تدابیرو پر ښه والي خبرې وشوې او له امنیتي مسؤلینو وغوښتل شول چې د خلکو د امنیت د تأمین لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. په دې غونډه کې ولسوال د غونډې ټولو غړو ته ښه راغلاست ووایي او په اجنډا کې شامل موضوعات د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړل. له بلې خوا د کلبات ولسوال مولوي عبدالحمید متقي د خلکو د ستونزو هوارول د دوی لومړیتوب وبلل او په دندو کې په صداقت ټینګار وکړ او په دولتي ادارو کې د فعالیتونو سلسله مراتب مهم او د یوې ادارې اساس یاد کړل او د امیر المؤمنین د ټولو حکمونو په تطبیق کې د باصلاحیته مقاماتو تایید او د دغو فرمانونو عملي کول یې په هر مامور باندې اړین یاد کړل. له بلې خوا د ولسوال مرستیال مولوي سید الله قانت د مشورتي غونډې په اهمیت خبرې وکړې او د ټولو ادارو له رئیسانو یې وغوښتل چې د خپلو کارونو راپورونه دي په راتلونکو غونډو کې له ولسوال سره شریک کړي. د یو بل خبر له مخې د اقتاش ولسوال په مشرۍ په دې ولسوالۍ کې امنیتي ناسته شوې. په دې ناسته کې پر مهمو امنیتي مسایلو د ولسوالیو په کچه د لاښه امنیتي تدابیرو او بیا په ځانګړې توګه د کوکنارو او چرسو د کښت د مخنیوي په اړه د خبرو ترڅنګ لازم تصمیمونه هم نیول شوي دي. او وروستی خبر د کندوز له خان آباد ولسوالۍ لرو. د خان آباد ولسوالۍ په زرګونو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې شوي. د دې ولسوالۍ چارواکي وایي دا مرستې د خوړو نړیوال سازمان لخوا له هغو بېوزلو کورنیو سره لاسنیوي په موخه شوي چې څو موده وړاندې د سروې پر مهال اړمنې بلل شوي وي. دا مرستې په داسې حال کې د خان آباد ولسوالۍ له دې شمېر بېوزلو اوسیدونکو سره شوي چې څو ورځې وړاندې د همدې نړیوال سازمان لخوا د علي آباد ولسوالۍ پر 4,000 اړمنو کورنیو هم خوراکي توکي ویشل شوي وي. زموږ همکار محمد الله ارچیوال را سره راپور شریکوي. په کندوز ولایت کې د بېوزلو وګړو د لاسنیوي هڅې د تیر پسې روژې مبارکې میاشتې کې هم هماغه ډول په ډېرې چټکۍ روانې دي. تازه د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې او د ASIO موسسې په همکارۍ او د خوړو نړیوال سازمان په مرسته د خان آباد ولسوالۍ اړوندو سیمو کې 8500 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. په دغو مرستو کې هرې کورنۍ سره 50 کیلوګرامه اوړه، 0.55 کیلوګرامه غوړي، 6.10 کیلوګرامه سره لوبیا او 0.15 کیلوګرامه د خوړو مالګې مرسته ترسره شوه. په همدې حال کې مرسته اخیستونکي خوښي څرګندوي او وایي چې دغه مرسته د څو ورځو لپاره ورته بسنه کوي. مسؤلین دغه راز ټینګار کوي چې خپلې بشري مرستې به په همدې توګه له اړمنو کورنیو سره ګړندۍ او روانې وساتي. د کندوز ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د راډیو اوریدونکو دا وه زموږ د دې مهال خبري ټولګه. تر بیا مو په لوی رب سپارم. په مخه مو ښه شه. د الله پامه.